السلام علیکم ورحمت الله. مفتی صاحب محترم، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. زما پوښتنه ده، دلته یو کس ده، دی وایي ما څو کاله کېږي کور ته پیسې لېږم، پلار ته مې هغه بس لګوي پیسې، هسې مصرف کوي. ما هم 3 کاله کېږي، وایي کوژده مې کړې او زه اوس غواړم چې پیسې هغه کړم چې واده ماده لپاره لاړ شم. او هغه پلار مې وایي چې نه پیسې ته ما ته رالېږه، او چې بیا پوښتنه وکړم پیسې میسې نه وي ورسره چې هسې خوشي مصرفوي. او اوس نور هم وایي پیسې ما ته رالېږه، دلته کار کوه او ته مالته اوسېږه، واده هم دې ته پاتې. دا کس باید څه وکړي چې د پلار اطاعت وخت کې وکړي که نه؟ سلام علیکم. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. نبی مصطفی یلری سپین جبین حسین 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 حسین. الحمد لله والصلاة على اهلها ما بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه مسافري کوم، ما پلار ته پیسې لیږم، ما کوزده کړې ده، ما واده مې نه دی کړی، نو دا پیسې چې پلار ته ورلیږم دغه ورکېږي او د کوزدې دپاره یعنې د واده د راوړلو دپاره کوم بندوبست او د هغې دپاره څه ترتیب نه جوړېږي. نو اوس څه وکړم؟ پیسې دوی ته ورولېږم او دی وایي چې پیسې رالیږه، پلار وایي، نو دا ورولېږم او که څه وکړم؟ د دې ورور په جواب کې باید ووایم چې ته د خپل پلار حالات ته وګوره، بل څوک که نور ورونه نه وي چې هغه پیسې پیدا کړه، د تا پلار نفقې ته ضرورت لري، مور د نفقې ته ضرورت لري، نو فقط دومره به لګې چې د دوی ګزاره پې کړي، روزانه خرچه یې ورباندې کړي، نورې پیسې ته مه ورلېږه. او که چیرې نور ورونه دې وي، د هغې کاروبار وي یا د پلار خپله څه کاروبار کوي، یعنې نفقه یې برابرېږي، روزانه ګزاره یې کېږي، بیا بلکل هېڅ پیسې مه ورلېږه. غونډې پیسې ځان سره وساته، دا د تا خپله مزدوري ده، په دې کې څوک حق نه لري د تا سره. پلار په تا باندې د نفقې حق لري، په هغې صورت کې لري چې پلار دې څه ونه لري. او که پلار دې څه ولري یا نور ورونه کاروبار کوي، ګزاره مو کېږي، نو ته پیسې بلکل مه لېږه، پیسې وساته او خپل واده ورباندې راوړه. او که چیرې نور ورونه د کاروبار نه کوي، پلار د کاروبار نه کوي، فقط دومره پیسې ته ورلېږه چې روزمره ګزاره یې ورباندې کېږي، او نورې پیسې ځان سره وساته، خپل واده ورباندې راوړه. په دې کې د پلار حق نه در سره لري، پلار د فقط د نفقې حق لري، هغه هم چې ونه لري، د نورو کې حق نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسن دیوبندی حفظه الله. حسين يا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين. پرتامي ایمان دے، پرتامي یقین، همتامي محبوبي بستای تعین. نبی مصطفی يلري سپین جبین حسین یا حسین